حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتهم الملائکة ونزلت علیہم السکینة وغشیتهم الرحمة وذکرهم اللہ فی من عنده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی کله چې د الله په کورو کې په یو کور کې د الله د دین مجلس شروع وي، خبرې شروع وي او بیان شروع وي، یتلون کتاب الله د الله قرآن تلاوتي، قرآن تلاوتي ويتدارسونه بینهم او بیا د قرآنی مسائل یو بل تسر زده کول کیږي. د دې مجلس د انعقاد صرف او صرف دا وجه ده چې موږ د الله قرآن تلاوت کو او بیا د دې قرآن مسائل چې فقه ده، مسائل د دین دي چې د هغه نوم دی فقه، دا یو بل تسرر زده. کله چې د مؤمنانو داسې مجلس وي نو الله عز وجل پر دې مجلس د مؤمنانو باندې چې د الله په یو کور کې سره را یو ځای دی، په یو د الله تبارک وتعالی په مساجد کې په یو مسجد کې سره راټول دي، که داسې عام یو ځای دی خو مجلس دی د الله جل جلاله د دین د زده کړې ده. الا حفتهم الملائکة، اول وار انعام د دې خلکو دا دی چې فرشتې د دې خلکو د عزت او د وقار په خاطر باندې دا پر دې باندې سره راټول شي. د الله جل جلاله ملائکه وي پر دې خلکو باندې ګیره واچي، شاوخوا ور باندې راوګرځي، عظمت او قدر پروتوکول الله جل جلاله په فرشتو باندې دی ته ورکي. در دې وروسته بیا ونزلت علیهم السکینة، دویم الله جل جلاله سکینه ور باندې نازل کی. سکینه د الله جل جلاله هغه رحمت دی چې په د قرآن د درس په وخت کې الله جل جلاله نازلوي، د انسان د زړه څخه غم، پریشانی، وسوسې الله جل جلاله باسي. د قرآن د تلاوت په وخت یا د قرآنی مسائلو د زده کولو په وخت الله جل جلاله دا د سکینې رحمت نازلوي، او د دې رحمت فیض و برکت دا دی چې د هغه مجلس د خلکو سره الله تبارک و تعالی هغه غم، خفګان، پریشانی چې انسان په یو شی باندې پریشان دی، الله جل جلاله دا د زړه څخه پورته کړي. دا دویم سو وغشیتهم الرحمه، دریم الله جل جلاله پر دوی باندې عام رحمت نازلی، د دوی د درجاتو د لوړېدلو دپاره او د دوی ته نور مزید د توفیق د حاصلېدلو دپاره الله جل جلاله رحمت ور باندې نازل کړي. وذکرهم الله فی من عنده، څلرم دا دی چې الله جل جلاله د هغو فرشتو مخته د دوی ذکر وکړي چې هغه فرشتې بلا کیفه د الله تبارک وتعالی سره دي، یعنی د مقربو فرشتو مخته الله جل جلاله د دې خلکو ذکر وکړي. الله جل جلاله چې د یو چا، د یو قوم، د یو ملت، د یو خلکو، د یوې ډلې یا د یو مجلس د خلکو ذکر چې الله تبارک وتعالی وکړي، دا د الله جل جلاله رضا ده او دا دغه مؤمنانو عظمت دی، عظیم قدر دی چې الله جل جلاله دې خلکو ته ور نصیب کړي.